دا تاسو وایي ګره دي چې تاسو د شاعرۍ شوق کله نه پیدا شو تاسو د بچپن نه شاعرانې یا د پیدایش نه یا څه واقع نه بعد شاعران سره د ما د ډېر وخت نه مینه محبت و جی قدرتي دا یو عمل دی او دا دې لپاره سکول یا څه کالج یا څه دغه د شاعرۍ دا یو د قدرت یو لوی عظیم الشان تحفه ده چې دا الله پاک چاله ورکړي خو دا ده چې د سلیم استاد چې دی نو دی چې به چېرته مشاعرو له یا مجلس له ورسره به پخوا مقابلې وي د سیفور استاد او د سلیم استاد به خپل شاګردان او خپل راګونه به او داسې راګونه به چې سلیم استاد به یو شی په طرز کې وایي نو په هغه طرز کې به سیفور استاد سیفور خان سیفور به په هغه طرز کې لکه بندو به نه ودرېده او هغه طرز کې به هغه پې شور کړو وی بیا سورې وکړو نو پخوا داسې محفلونو داسې مجلسونو نو موږ داسې هلکانو نو موږ به دوی له چای وړه وی بیا سلیم استاد وی دا وکړه پلان کې د کوره چای راوړه دغه شوق مو ډېر زیات شوق مو نو موږ د دوی نه نشو دغه کېدی که نه نو بس هغه کېده بیا نو بس یو ورځ یې داسې هغه خبره چې اور والي نو لوګی کوي نو ناګانې یو بخت لمبه شي که نه سړی نو دا فکرونه هم ډېرې نن سبا د زامنو فکرونه د کور فکرونه داسې نور ډېر فکرونه لانجې کونجې دغه دا بیداري د انسان دماغ بیداري او دا څه کېږي په دې معاشره کې څه کېږي دا موږ څه دپاره خبره ته وله شاعر او دغه کې دا فرق دی چې هغه راتلونکی وخت چې کوم را روان وي هغه هغې تایید کوي چې دا به داسې کېږي ترجمان دی نو موږ خو هغه دغه ته نه رسېدی شو نه به ورسو خو دا ده چې دا شاعران مو لیدلي نو یو ورځ ما یو شی جوړ کړی و چې ذکر د الله کوه سکون پکې بېشانه دی ذکر د الله کوه سکون پکې بېشانه دی او پرېږده د دنیا مینه ستا رزق د اسمانه نو دا چې ما په ځان دغه کړو سلیم استاد سره زه کېناستم دغه کېدم نو ما ورته استادي نه هغې ما خو یو شی وایي دا خو دې ډېر ښکلی شعر دی وی ته ووایه نو ومې وی ورته نو لکه زه د مخکې نه م زخمي وم دغه سراتو دغه زخم لګېدلی نو چې د سلیم استاد دغه سلیم استاد په دې شاعرۍ کې درد هم ډېر دی او طرزونه هم ښه دي او چې څنګه د سلیم استاد راګونه دي نو هماغسې د سیفور خان سیفور راګونه دي ولې چې هغه به پېښورولو غزل به یې پېښورولو او د ده خپل شاګردان ول هغه خپل شاګردان باقاعده مقابلې به کېدې نو هغه ما ته وویل هلکه ته خو دغه یې خو وایي ښکاره کې نه ده نو مې استاد دونه نه پوهېږو لا په کافي هم نه پوهېږو په راتلو نه پوهېږو وایي شوق خو دې مې ډېر وایي ښه کېږي نو په دې کې ما سره یو څو کړی یو کړی راته جوړه کړه وایي دغسې ځه او تا ته جوړ کړه نو بیا ما ته وویل بیا به پې ته پوهېم شي اوس که زه یې جوړوم نو هغه به پرېږدي او دا به پرېږدي لکه طرح یې درکړه شعر د ما خو لکه یو کړی راته پکې واچوله نو هغه بس رو بیا به ما لیکل کول او استاد له به مې وړه لیکل به مې کول نو ما ته یو ورځ تپوس وکړم یا استاد مې تا یو شی جوړ کړی دی چې پټ په ایجابونو ور مقام ته رسېدلی او قدرت ظاهر لري او نه یې جایز دا سلیم استاد هغه جوړ کړی د الله صفت یې کړی نو مې ته راک ستا وي ما ته یې ویې زما شاعري ستا جایداد دی ته زما شاعر یې ته زما شاګرد دی زما شاعري ستا جایداد دی ګرځه پکې وې زما زامن چې دي که نه وې د دوی منه زامنو نه خفه و داسې ډېر نه خوشحاله نو ما بیا په دې باندې هغه جوړه کړی چې رب هغه د خدای صفت کړی او ما د رسول علیه السلام صفت کړی چې رب په خپل قدرت ته لامکان ته یې بللی رب په خپل قدرت ته لامکان ته یې بللی
او ته واحد نبی چې تر عرشه پورې تللی ته واحد نبی چې تر عرشه ته یې اولین او اخرین په نبیانو کې او وی چې بختور شامل به ایست امتیانو خیال او وی چې بختور شامل به ایست امتیانو کې او غم د خپل امت دی لا مکان ته رسولی غم د خپل امت دی لا مکان ته رسولی او ته واحد نبی چې تر عرشه پورې موږ ته ووایي که نه چې شاعري دا کوم وخت تاسو دا شاګردي شروع کړه دغه وخت ستاسو عمر دا سنونت ته و سنونت ته سنونت ته و خو استاد دې به چې لاړو نو دی به بیا په کلونو پروت د ده د پلستر ټیکې میکې به نو کله به اختر لم راغلو کله به راغلو مونږ به انتظار کولو لکه دا دوش و خو هلته استاد نو استاد به بار نو چې به استاد راغلو نو بیا به زه ورنږدې شوم نو هغه بیا هغه ته چې عبدالله استاد شاګرد و پروانه عبدالله استاد شاګرد خو یو خبره راته کوم چې د سیپور استاد شاګرد ګورې عبدالله استاد نو دا لکه حضرت روحاني هغه روحاني خپل استاد مو بس هغه مو ورسو رهنمایي او دې دغه ته ګورې د الله یو جګ سړي ته وګوره دا ورولن د خدغه نه بالکل یې دا خبره یو جګ سړی یعنې جګو سیپور خان سیپور جګو او ګوره کوم ځای ته رسېدلی کوم ځای ته رسېدلی ته سوچ وکړه لکه تعلیم یافته کې دا څونه تعلیمونه او د هغو کې او ریسرچونه وکړي او د هغو او هغه د هر څه خلک پنځه شپږ کاله کورس کوي په یونیورسټۍ کې هغه په یو شي کې هر څه راګیر کړي داسې یو انسان و هغه یو ځای کې ویلي د غواړه کې رحمت ته شکیل هم شاګرد د ځان استاد هم د خپل ځان دا خپل ویلي نو ما وګورئ دا پروفیسوران او دا پلاکچې او دا ډیګرو والا او دا هغه والا او دا چې ناستې پټې وي او دا که نه دغه کېږي دا دی هغه دی او دا چل دی او د دونه کتابونه لیکلي او دی دا دی او دا د دې هغه ټولې یونیورسټي هغه په یو شعر کې ظاهره کړې ده یو شعر کې دوه شعرونو کې او جاتو صحیح او ګل خان استاد وادو په دې سلسله کې دوی نو هغه موږ دوه ټانګو کې لرو سره د استاد روان شي ګل خان سیکو استاد چې لرو نه سبا مې دا شروع شنو یو بشایر کو دی دوه یا درې وو سره شاګردان نو یو کوش مې دا بیا یو شی وو بیا راپاسه بیا بل شاعر او شاګردان کوشو بل هغې دي چې نیمې شپې نه وخت واوړی و ګل خان اواز وکړو ته کوشه سره د شاګردانو یې څه ووایه که نو بس دې هم کوشو مونږ هم ورسره کښېنه خپل ملګري وګڼو نو زه لومړی بیان دا و چې په ټولیزه بادشاهانو کې اورنګ یم چې امناس په ملنګانو کې ملنګې او دغه فضل د الله دی په ما شوی هر یو رنګ سره ملګری په خپل رنګ یې هر دې سترګو د راداسو کې اصا یم د اوږدو د بیدارۍ د جرس کړنګ یم وې په خپله نوي پوې ګڼي ناپویه وې په خپله نوي پوې ګڼي ناپویه د دې هسې شاعرانو نه زه تنګ یم چې جنګ یاد یې رټ سره مې کړی همیشه زه د هغو سره په جنګ یم او اصیلانو ته دا ترکوارۍ رزیلانو له راغشې د خدنګ یم او زه سیپور شاعر مسیح د خوشحال خان یم او د رحمان یمه بلکې په دوی رنګ یم چې دا شی ووینو بیا بې غزل شروع وینمه دستور د زمانې په زمانه او ګورم چاپېره ناروا دي روانه وینم دستور د زمانې په زمانه ګورم چاپېره ناروا دي روانه وبشریوت بشیطانت برحمان بو وبشریوت بشیطانت برحمان بو ختم شو دا دواړه ورتېدل خسرانه
ګوره مچاپېره ناروا دي روان نه خواره اور لراله وایي زه مېرمن د کور یم خواره اور لراله وایي زه مېرمن د کور یم نو اوس خپله خانه کې ما ته وایي بېګانه ګوره مچاپېره ناروا دي روان نه په شکل د ادم دي ادمیان پکې ډېر کم دي په شکل د ادم دي ادمیان پکې ډېر کم دي واړه ځناور دي خو پوهېږي بېتانه ګوره مچاپېره ناروا دي روان نه په شکل د ادم دي ادمیان پکې ډېر کم دي واړه ځناور دي خو پوهېږي بېتانه او ګوره مچاپېره ناروا دي روان نه زړه د انسان قتل عقل قتل شعور قتل شي زړه د انسان قتل عقل قتل شعور قتل شي پاتې په انسان کې شوه معده او مثانه ګوره مچاپېره ناروا دي روان ده نو خوښ د سیپور نه وي نه یې لیکي او نه یې لیکلی شي خوښ د سیپور نه وي نه یې لیکي نه یې لیکلی شي هغه کچه شعرونه چې اسم وي معنا ګوره مچاپېره ناروا دي روانه بس دی یو ګلخان مې بس ختم راپاتې وایي په ګل پیدا سې کسر ووایي خلیلا تاسو واورېدې دا خبرې او اوس ګلبسنت مکري صاحب تاسو د کلام باندې کوي دا واورئ دا د معاشرې سره لږ تړون خوري نو نوی غونډه شعر دی وبیا وایم ووایه ارشاد دومره مه غواړه چې ستا په اوبو سور شي دومره مه غواړه چې ستا په اوبو سور شي کله کله خپل دولت انسان له اور شي دومره مه غواړه چې ستا په اوبو سور شي کله کله خپل دولت انسان له اور شي او اوګو تګو له پیسه چې په لاس ورشي اوګو تګو له پیسه چې په لاس ورشي نو په تندي کې بیا دوه سترګې څلور شي او د بېوسو چې په سخته څوک په کار شي د بېوسو چې په سخته څوک په کار شي نو زړه خوشحاله شي د بدو زړګی تور شي او زخمي زړه مې د سکون تلاش کې ګرځي زخمي زړه مې د سکون تلاش کې ګرځي ربه کله به زما زړګی ټکور شي ربه کله به زما زړګی ټکور شي او پخوانۍ مینه به څنګه را پیدا شي پخوانۍ مینه به څنګه را پیدا شي چې جدا جدا د پلار او د زوی شکور شي پخوانۍ مینه به څنګه را پیدا شي چې جدا جدا د پلار او د زوی شکور شي کور او داسې کور کې به خوشحاله چرې نه شي داسې کور کې به خوشحاله چرې نه شي چې کوم کور کې تیره ژبه د انګور شي زبردست حد پکړه حد داسې کور کې به خوشحاله چرې نه شي داسې کور کې به خوشحاله چرې نه شي چې کوم کور کې تیره ژبه د انګور شي او ربه داسې زمانه کې دې پیدا کړم ربه داسې زمانه کې دې پیدا کړم پلار ته پلار نه وایي نو رور به څنګه رور شي زبردست ربه داسې زمانه کې حد په حد ربه داسې زمانه کې دې پیدا کړم پلار ته پلار نه وایي نو رور به څنګه رور شي او د قیامت نښې چې نه دي نو دا څه دي د قیامت نښې چې نه دي نو دا څه دي چې د ښځې په سر مور سره پشور شي چې د ښځې په سر مور سره پشور شي د قیامت نښې چې نه دي نو دا څه دي چې د ښځې په سر مور سره پشور شي او داسې ځای نه کډه غاړه خپې وباسه داسې ځای نه کډه غاړه خپې وباسه د بېننګو په ګوان کې چې د کور شي د بېننګو په ګوان کې چې د کور شي ملګری او تاسو چې واچوي که نه بېننګه دي داسې کور کې به خوشحاله چرې نه شي د بېننګو په ګوان کې چې د کور شي او عقلمن په اشاره پوهېږي پکې را عقلمن په اشاره پوهېږي پکې را غاښې مه ګوره چې لوی دی پاخو شي زبردست غاښې مه ګوره
دپاره دی چې زموږ لکه ډېر موږ داسې وینو په دې میډیا باندې راځي خلک شعرونه او شاعري کوي دا زموږ هغه نوښار و چې په دې نوښار مثال نو نه داسې شاعر چېرته و په بله خاوره کوم چې دې خاوره پیدا کړي وو اوس ډېر ځان ته شاعران وایي راوتي دي د شاعرۍ په نوم باندې یو قسم لطاف دی ګډ وډ الفاظ استعمالوي ګډې وډې خبرې کوي نه یې د شعر څه معنوي نه د الفاظو څه معنوي نو شاعر خو په دې باندې والد صاحب دا فیصله ورکړه چې شاعر دی د کام سترګې او کام ته چې کوم دی نو ښه او بد به ښیي او د وخت ترجماني به کوي او دی به په خلکو کې شعور را بیداروي انسانیت اخلاقو باندې به پوهي خو بد به ورته ښیي او اوس چې دا کوم شاعران را څرګند شوي دي نو دی پته نه لګي چې د دې سوچ څه دی چې دی ځان ته شاعر وایي دی په کوم خیال ځان ته شاعر وایي او زه بیا هم بهرحال ډېر داسې خلک شته دی چې دغه خلک هم خوښوي خو موږ دا زیات کوشش وو چې موږ وایو چې موږ د خپل نوښار شاعران او خپله شاعري را وړاندې کړو او د دې باره کې څه خبرې وکړو موږ سره دا ډول مېلمانه نو دی نه تاسو خبرې واورېدې او ډېر ښکلي اشعار هم وویلی شو خبرې هم وویلی شوې او انشاءالله آینده به موږ همدغه پروګرامونه تاسو ته پیش کوو همدغه ریکارډونه به تاسو ته درکوو تر هغه وخته پورې د لوی الله په امان پاکستان زنده باد